یو ځل موسی علیه الصلاة وسلام د الله جل شانه نه تپوس وکړو وایي ستا د رضا څه نشانې ده، یعنې ته چې د چا نه راضي، ته چې د چا نه خوشحاله یې، نو د هغې څه داسې علامت دی چې موږ ته پته ولګي چې الله جل شانه زموږ نه راضي دی. نو الله جل شانه ورته وفرمایل زما د رضا او زما د خوشحالۍ علامت دا دی چې زه په مسلمانانو باندې ټیم په ټیم باندې بارانونه کوم. چې کله باران کیږي او ټیم په ټیم باندې کیږي، د ضرورت په موقع باندې باران کیږي، نو پوه شي چې الله جل شانه راضي دی، الله جل شانه زما او ستا نه رضا دی. خو که چېرته په ټیم باندې باران نه کېدو او یا باران خو کېدو خو بې ټیمه کېدو، په داسې ټیم کې کېدو چې په هغې کې زمونږ فصلونه خرابېدل، فصلونو ته یې نقصان وررساو، ګلی کېدله، بې ټیمه ګلی راورېدله، یا بې ټیمه بارانونه راورېدل، نو الله جل شانه وفرمایل په دې خبره باندې پوه شه بیا یې موسی علیه صلات وسلام چې زه د مسلمانانو نه د انسانانو نه زه ناراضه یم، د انسانانو نه زه خفه یم. نو ته سوچ وکړه اوس څونه وخت وشو تاسو ته مې باران نه کېږي، معلومیږي دا چې الله جل شانه زما او ستا نه خفه دی، الله جل شانه ناراضه شوی دی، ځکه په موږ باندې هغه خپل رحمت نه راوری. الله جل شانه د اسمان نه باران نه راښکته کوي او دغه باران دا د الله جل شانه رحمت دی. کله ناکله دغه رحمت د الله جل شانه په غضب کې بدل شي، یعنی الله جل شانه داسې باران وکړي چې مسلمانانو ته خو نه د هغې ضرورت وي، ټیک شوه لګن هېڅ قسمه ضرورت ورته نه، او داسې باران وکړي چې دغه انسانانو ته الټه نقصان ورسوي. لکه څه وخت مخکې هغه ګلی شوې وه سوات کې یو ځای کې بل ځای کې داسې ګلی شوي وه چې د خلکو تباهي یې کړې وه، تباهي په هغې کې خلک زخمیان شوي وو، خلکو ته نقصان وررسېدلی وو، د خلکو مالونو جیدادونو ته نقصان وررسېدلی وو، د خلکو ګاډي پکې خراب شوي وو، د خلکو کورونه خراب شوي وو، د خلکو ټیمان چې په کورونو باندې دا کوم ټیمان لګولی دي دا پکې خراب شوي وو، د خلکو هغه سولرې چې شیشې لګولې وې لکونه روپۍ په هغې باندې خرچه کړې وه هغه پکې خرابې شوې وې. نو دا د دې نه دقه معلومیږي چې ګوره الله جل شانه کله ناراضه دی، الله جل شانه کله خفه دی، هغه بیا د خپل غضب او د غیظ مظاهره کوي او په انسانانو باندې د برې نه عذاب رالیږي. نو دغه بې ټیمه که باران وشو نو هم پوه شي چې الله جل شانه ناراضه دی، الله جل شانه زما او ستا نه خفه دی، او که په ټیم باندې باران کیږي نو بیا په دې خبره پوه شي چې الله جل شانه راضي دی. ګوره زما او ستا د ګناهونو د وجې نه، زما او ستا د غلطو کرتوتونو د وجې نه د الله جل شانه په دې کائنات کې، د الله جل شانه په دې ځمکه باندې ګوره څونه مخلوقات اوسېږي، بلا شی مخلوقات د الله جل شانه په دې ځمکه باندې اوسېږي. په دې باندې ځناور اوسېږي، 2 خپو والا، 1.5 خپو والا، 4 خپو والا، قسمه قسم ځناور په دې ځمکه باندې اوسېږي. بعضې ځناور داسې د هغه په دې ځمکه باندې داسې ځان خویی رواني، بعضې ځناور داسې د هغو خپې هم نشته. قسمه قسم مخلوقات د الله جل شانه په دې ځمکه باندې اوسېږي. کله چې باران نه کېږي زما او ستا د ګناهونو د وجې نه الله جل شانه خفه شوی، الله جل شانه ناراضه شوی او باران نه کوي، نو دغه ځناورو ته هم زما او ستا د وجې نه تکلیف دی، ځکه هغو خو ګناه نه کوي که نه. کلیه خو الله جل شانه وښودله، قاعده یې خو وښودله. موسی علیه صلات وسلام ته وفرمایل چې کله زه ناراضه یم نو بیا په انسانانو باندې بارانونه نه کېږي، کله چې زه خفه شم نو بیا به بارانونه کېږي خو بې ټیمه به کېږي، په هغې کې به د انسانانو نقصان وي. نو دقه قاعده شوله چې الله جل شانه خفه دی نو بس بې ټیمه به باران کېږي یا به نه کېږي. که بې ټیمه کېږي نو هم پکې دغه ځناورو ته نقصان دی، ما او تا ته پکې هم نقصان دی. او که په ټیم باندې باران وشو الله جل شانه بیا رضا دی، بس په هغې کې څه مسله نشته دی. خو که بې ټیمه بارانونه کېږي نو په هغې کې بیا دغه څیزونو ته هم نقصان دی، ما او تا ته پکې هم دی. او که باران بیخي نه کېږي نو بیا به کې زما او ستا د ګناهونو د وجې نه، زما او ستا د غلطو کارونو د وجې نه، زما او ستا د نافرمانۍ د وجې نه دغه د الله جل شانه نور په زرګاو چې کوم مخلوق دی هغې ته هم زما او ستا د وجې نه تکلیف وررسي. مونږ په قسمه قسم ګناهونو کې اموخته یو، ناشنا ناشنا ګناهونه زمونږ نه کېږي. مرګ رانه بیخي هیر دی، مرګ اډو د چا په سوچ او ګمان کې نه راځي چې لکه یوه ورځ به زما را سترګې پټېږي، یوه ورځ به زه د دې دنیا نه ځمه، یوه ورځ به زما نوم او نشان ختم شي، یوه ورځ به په کور کې زما کټ لرې کې خلک چې دا کټ د هغه پلانکي سړي و دې ته اوس ضرورت راپېښ نه شو. ستاسو د عبرت دپاره تاسو ته یو خبره کوم، د نصیحت دپاره نصیحت اخلئ، د خبرې نه سبق اخلئ، عبرت حاصلوئ. زمونږ په کور کې یوه کمره ده، په هغې کې زما نیکه اوسېدو. هغه کمره زمونږ د کور په 2م پورشن باندې ده، په پاسني چت کې ده. په هغه کمره کې اوس ما ځان ته المارۍ برابرې کړې، کتابونه میتابونه یې پکې کېښودل. نو چې کله هغې ته ورننوتم په هغې کې یو کټ پروت و او هغه زمونږ د بابا کټ و.
اکټ یو سیټ ته ولاړو دغسې د پاسه پیتولایم پرته وه سیټ ته ولاړو پته نه د کم وخت نه به ولاړو ډېر وخت د هغه دور نه ولاړو بس هغه کمره راتاله شوه بابا وفات شو کمره راتاله شوه بس کټ پکې سیټ ته ودرېدو ولاړو اب هغه خپل ځای باندې پروت و هغه کټ بیا ایسته ما بار ته راویستو ځکه هغه کمره کې مونږ المارۍ جوړوله زیات راته تنګ د کمرې نه مې کټ بهر ته راویستو ما دا به چېرته بل ځای کې کېدو ځکه هغه کمرې ته ضرورت راغی نو زما او ستا هغه کټ هم بیا ایسته لرې شي د بابا هغه کټ مې د کمرې نه ایسته راویستو په خبره باندې پوهېږي دغه مرګ زموږ نه هېر دی د دغې وجې نه ما او تا قسما قسم ګناهونه کوو دغه مرګ چې هغه د انسان نوم او نشان ختم کړي په دنیا کې ګورئ پرون مې دلته د خلکو ته خبره کوله بل پرون د بوت په ورځ باندې چې ګوره پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې تاسو اکثرو ذکر حازم اللذات یعنی موت تاسو ډېر ډېر یادوئ په کثرت سره ذکر کوئ د هغه څیز چې کم لذتونه ختمونکی دی کم د دنیا عیشماشۍ لره ختمونکی دی هغه څیز تاسو ډېر ډېر یادوئ صحابه کرامو ته تپوس وکړو وایي هغه څه شی دی پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وایي هغه مرګ دی مرګ دغه مرګ ډېر ډېر یادوئ ځکه دا د دنیا لذتونه ختموي د انسان مرتبه او رتبه ختموي دا مرګ دا چې کله په انسان باندې راشي هېڅ شی نشي هېڅ شی دا بیا لاشی شي دا په دنیا کې ډېر غټ شی و د ده یو نوم و د ده یو مرتبه وه د ده یو جاه او جلال و د ده نه به خلک یېرېدل په کلي کې دې خلک یېرېدل په محله کې دې خلک یېرېدل په ګاونډ کې د ده نه خلک یېرېدل په کور کې د ده نه خلک یېرېدل بچي ښځه وروڼه خویاندې مور پلار د ده نه ټول خلک یېرېدل خو یو مرګوټی غونته راغی په ده باندې واقع شو نو د هغه هر څه ختم کړل ایسته لاړ نو دقه مرګ پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي دغه مرګ یادوئ دغه مرګ یادوئ چې تاسو هر څه ختم کړي تاسو سره چې دا څونه کانې وشي د خلکو اوږو ته دې وخېږئ د خلکو د اوږو نه دې کوز کړي خلک دې په خپلو لاسو کې اخوا دېخوا واړئ کپړې د نه خلک وباسي په هغه تخته باندې پروت چې څوک د سره څه کول غواړي کولی شي د سره په یو سیټ باندې دې اړئ او په بل سیټ باندې دې اړئ او داسې خدای مه کوه چې یاره داسې یو سړی ستا په دې غسل کې شریک وي چې هلته دله غسل درکوي او هغه سره تاسو ظلم زیاتی کړی دی په خاندان کې هم کله ناکله داسې خلک وي یو سړي ورسره څه زیاتی کړی څه ظلم یې ورسره کړی هغه سړي ته بیا دا موقع میلاو شي هغه چا باندې چې ظلم شوی دی هغه ته بیا چېرته موقع میلاو شي اتفاقا او دی د دغه سړي په غسل کې شریک شي دله غسل ورکوي نو دی بیا داسې واړی هې ته هغه پلانکې سړی داسې بیا واړی کوه بیا نړی دی به د تختې نه داسې وتمبېږي دی به په دې تخته باندې ځان هم نشي راباندې کولی بیا د مرګ پر تخته باندې د غسل پر تخته باندې به ځان هم نشي رامنې کولی هغه سړی چې په دنیا کې معمولي شانته ظلم دی ورسره کړی معمولي زیاتې دی ورسره کړی هغه به ته دا چل وکړي چې مړه ته هغه شی لاړې ختم شي مرګ راغی څه شی مرګ دا دونه هر څه چې وکړل دا مرګ وکړل خلکو ته یې محتاجه کړې دا مرګ محتاجه کړي یو کټ ته یې محتاجه کړي دا مرګ محتاجه کړي څلورو کسانو ته یې محتاج کړي دا مرګ محتاج کړي دغه مرګ پیغمبر علیه صلات وسلام ویادوئ دغه مرګ چې کله په انسان باندې راشي د دغه هر څه ختم شي تاسو ته ما وي په دنیا کې د غټ نوم دی دا به هم ختمیږي په دنیا کې د ډېر زیات مال دولت دی ډېر زیات ګاډي دی ډېر بینک بیلنس دی په بینکونو کې روپۍ پرتې دي او ډالرې پرتې دي او درهم او دینار یې پرتې دا هر څه به ختمیږي په یو مرګ سره نور خلک به بیا مزې کوي او خدای دې داسې چېرته نه کوي چې یاره مال دولت د نه پاتې شو او ستا بچي پې بیا عیشماشي کوي په داسې طریقه باندې پې کوي چې یاره تا خو لا په دنیا کې چېرته غلط کار نه و کړی هغه بچي اوس غلط کارونه کوي ستا په هغه مال دولت باندې په دې مال باندې به ته ګناهګارېږي الله جل شانو پې تاله عذاب درکوي ځکه تا د بچو تربیت به نه یې کړی ځکه د بچو تربیت چې کله ونه کړلی شي بچي ته دا خبره ونه کړلی شي چې دا روپۍ دي او دا په دې پلانکي ځای کې لګول پکار دي د هغې طریقه چې کله بچي ته ور ونه ښودلی شي دا روپۍ چې کومه ده دا ته په حلال او په جایز کارونو کې ولګوه که دا خبره ونه کړلی شوه نو هغه خو بیا انسان سره خو شیطان ورسره دی او څونه چې زمانه قیامت ته ورنږدې کېږي څونه چې وخت قیامت ته نږدې کېږي خلک خرابېږي ته سوچ وکړه مخکې چې کم خلک و هغه زموږ نه ډېر ښه په دین اسلام باندې ښه پوهېدل که دونه پوهېدل نه نو چې هغه کم ورته رارسېدلی او په کم باندې چې پوهېدل په هغې باندې ښه صحیح عمل کوو هغه څونه دین چې د هغو سره ورسره و په هغې باندې ښه صحیح عمل کوو ما او تا ته نن سبا د مولیانو ډېرې ولاړ دي د مولیانو ډېرې راته ولاړ دي د کتابونو ډېرې را سره پراته دي قرآن مجیدونه را سره په کورونو کې پراته دي هر علم ډېر زیات دی پوهه ډېره زیاته ده خو عمل پې نه کوو نو څه فایده وشوله نو دغه بچی چې کله تا په دنیا کې نه و پوهه کړی نو دی خو وروسته ستا نه راغلی ستا نه به 15 او 30 کاله پس دی په دنیا کې نوره زندګي تېروي
که چېرته الله جل شانه وله ژوند ورکړی دی زندګي یې وله ورکړله نو دا بچی به ستا په دې مال باندې بیا داسې عیشماشۍ کوي چې په قبر کې به ته تېښتې له راشي چې اوس الله جل شانه موقع راکړي چې ور وخېږم او د دا مرغوټ تا وکړم چې ته را کوم کارونه کوي په هغه ځای کې بیا به تا د افسوسونه کوو نو دغه موقع دا اوس زما او ستا سره شته دی چې د پیغمبر علیه صلات وسلام دغه فرمان چې تاسو دغه مرګ یادوئ د دغه مرګ دپاره تیاری وکئ ځکه دغه چې کله راشي بیا د انسان هېڅ شی کار نه کوي بس دی لاړو اوس محتاج شو اوس دی د الله جل شانو په فضل باندې که الله جل شانو وبخو نو ډېره بهتره ده که نه الله جل شانو باندې د چا دغه زور زبردستي نشته دی او هغه د موسی علیه صلات وسلام خبره چې کله مونږ او تاسو ګناهونه کوو نو دغه مرګ به رانه بیا یېري دغه مرګ به بیا زما او ستا نه یېري لکه هغه د الله جل شانو نه تپوس وکړو چې کله خفه یې کله ناراضه نو د هغې څه علامات دي هغه وایي زه به بارانونه نه کومه بارانونه به نه راځي د بر نه به اسمان نه به اوبه نه راښکته کېږي دا هم د دغه ګناهونو د وجې نه الله جل شانو ناراضه شوی دی د دغه غلطو کارونو د وجې نه الله جل شانو ناراضه شوی دی او باران به نه راښکته کېږي نو اوس سوچ فکر وکړئ نو څونه وخت وشو په موږ باندې د الله جل شانو هغه رحمت نه راځي په موږ باندې د الله جل شانو طرف نه باران نه راورېږي دا صرف او صرف زما ستا د ګناهونو نتیجه ده ځکه الله جل شانو ناراضه دی بیا موسی علیه صلات وسلام د الله جل شانو تپوس وکړو په څه شي باندې به رضا کېږي چې کله داسې کار وشي چې ته ناراضه شوی او بارانونه بند شوي بارانونه نه کېږي په مسلمانانو باندې په انسانانو باندې بارانونه نه کېږي او د دغه انسانانو د ګناهونو د وجې نه ټول مخلوقات په تکلیف کې چې کله داسې موقع راپېښه شي نو بیا مونږ څه چل وکړو نو الله جل شانه ورته وفرمایل چې ګوره تاسو بیا په دنیا کې مرګ ډېر ډېر یادوئ تاسو هغه مرګ یادوئ چې کم مرګ ستاسو نه هېر دی او د هغې د وجې نه تاسو ګناهونه کوئ ناشنا ناشنا ګناهونه چې کېږي خو د دغې وجې نه کېږي که نه نو چې کله باران بند شو پوه شه الله جل شانو ناراضه دی اوس به الله جل شانو په څه باندې راضي کېږي په هغه خبره باندې چې کومه الله جل شانو په خپله موسی علیه صلات وسلام ته کړې ده چې تاسو مرګ یاد کوئ دغه مرګ یاد کوئ چې تاسو به په ځمکه باندې ورپناه کوئ نو دغه ځمکې نه راختلي واپس به په ځمکه باندې ورپناه کوئ او هغه د پیغمبر علیه صلات وسلام خبره نو د الله جل شانو خبره د پیغمبر علیه صلات وسلام خبره زما او ستا دپاره د دې نه بله غټه خبره نشته دی نو بل به ته د چا خبرې ته غوږ کېدې د چا په خبره باندې به ما ته عمل وکړو زما په خبره باندې خو څوک عمل نه کوي د یو نیک سړي د یو ملا سړي د یو زبرګ د یو بزرګ د یو پیر صاحب د یو قاري صاحب د ده په خبره باندې خو څوک عمل نه کوي غوږ پې هم نه ګرئ چې ملا صاحب قصه وکړه اوس چل وشو نو تاله اوس پیغمبر خو مونږ د هغه ځای نه شو راوستی پیغمبران خو هم نشته دی په دنیا کې که واپس الله جل شانه ته زارۍ منتونه وکړو چې یو پیغمبر واپس راولېږه خلک خو په بل طرف تللي دي خلک اوس د چا خبره نه مني د چا خبره نه اوري یو بل پیغمبر راولېږه چې دا خلک خبره ومني نو هغه کار خو هم نشو کولی بل پیغمبر هم دنیا ته نه راځي نو اوس به مونږ څوک پویه کوي مونږ او تاسو ته الله جل شانه قاعده رالیږلې ده دین اسلام یې رالیږلی دی او دغه دین اسلام الیوم اکملت لکم دینکم دغه دین اسلام مکمل شوی هم دی کله چې پیغمبر علیه صلات وسلام د دنیا نه رخصتېدو الله جل شانه آیت را نازل کړو د هغې نه څه وخت مخکې چې بس دا دین مونږ مکمل کو د دې نه پس اوس پیغمبر ته ضرورت پاتې نه شو د دغې وجې نه الله جل شانه هغه پیغمبري ختمه کړله د دغې وجې نه هغه پیغمبرانو هغه سلسله ختمه شوله چې دین مکمل شوی دی دین واضحه دی که یو سړی وغواړي چې زه په دین اسلام باندې عمل کول غواړم په دین اسلام باندې خپله زندګي تېرول غواړم نو دین اسلام مکمل دی واضحه دی د کلاو کتاب په شانته پروت دی عمل کوه او که چېرته لږ ضرورت پیښیږي نو بیا د امت چې دا کم دینداره طبقه ده هغه خلکو ته لږ کښېنه هغه خلکو یې لږ ورځه زه د دین اسلام په دې پلانکې مسله باندې نه پوهېږم قرآن مجید کې لا پلانکې حکم دی په دغه مسله باندې نه پوهېږم په دې باندې مې پوهه کړه نو چې کله ما ورته د دین اسلام نه خبر یو د هغې باوجود هم ما ورته عمل نه کوو او اوس ګوره زموږ چې دا څونه ګناهونه دي څونه غلط کارونه دي دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې مونږ سره د علمه بېغمه شوي یو مونږ د هر څه نه خبر یو دین اسلام هم مخې ته دی قرآن مجید هم مخې ته دی د دنیا مولیان شته دی درسونه کوي دین اسلام بیانوي مونږ د هر څه نه خبر یو د هغې باوجود ما ورته په دین اسلام باندې نه چلیږو نو چې کله یې دا سینهزوري د الله جل شانو سره شروع کړله نو بیا خو لرې نه ده چې د الله جل شانو عذابونه راشي او دا اوس هغه پخواني شانته عذابونه نه راځي چې یاره جو بس دا غرونه به الله جل شانو د یو بل سره وجنګوي یا د بر نه د اسمان نه پیته شي راګزار کی د اسمان څخه ټوټه به راولي د انسانان به ختم کی یا د ازمکه به پاستر کی د انسانان به ختم کی نه دا به د قیامت په ورځ باندې کیږي د ازمکه به پاستري کی دا د قیامت په ورځ باندې کیږي دا غرونه به د یو بل سره جنګيږي دا به د قیامت په ورځ باندې کیږي د قیامت نه مخکې دغه نشي کېدلی اوس به د الله جل شانو عذابونه په کم صورت کې راځي یو صورت یې دغه دی چې ما ته د باران ضرورت دی سهار چې راپاڅو وازم خولم نیولي بېګانه ښه ډېر وریځي داسې وریځ چې صحیح وایم سهار چې زه راپاڅېدم راووتم جومات ته راتلم دې طرف ته چې مې اسمان ته وکتل څه ناشنا غونته وریځ وه سره شانته وریځ راغلې وه زه ویرېدم
داسې وریځ به لکه هغه انور چې تندر ونیسي انور بیا داسې سور شانته وي تک سور شوی یا هغه سپوږمۍ تندر ونیسي نو هغه داسې تکه سره شوي هغه وریځ هم داسې وه او دا وریځ د اسمان په دې کنارو باندې داسې راغلې وه دقه سره سره وریځ داسې را رسېدلې وه نو زه یې ویارولمه خو بیا مې تمه پیدا شوه ما یې چېرته الله جل شانو د دې برکت باندې باران وکړي هغه باران ونه شو اوس دغه وریځ ته باران نه راورېږي دا زما او ستا د ګناهونو د وجې نه هغه خبره چې الله جل شانو وي زه کله ناراضه شم زه کله خفه شم بارانونه وبند شي د الله جل شانو نعمتونه وبند شي د الله جل شانو رحمتونه وبند شي اوس زموږ سره نعمتونه ډېر شی دی خو په هغې کې څه برکت نشته دی په کور کې 100 کسانی یا په کور کې 10 کسانی هغه ټول پیسې ګټي چېرته شاذ و نادر داسې چېرته په کور کې 1 سړی روپۍ ګټي نور اکثر په کورونو کې 4-5 کسان 10 کسانو پورې هغه هر یو سړی پیسې ګټي د میاشتې هغه پیسې راوړي خو په هغه پیسو کې څه برکت نه وي په کور کې ورته 10-12 کسان ناستي خو په هغه پیسو کې څه برکت نه وي د هغه پیسو نه دی څه فایده نشي اوچتولی بله میاشت چې راځي د بیا خوله خواره نیولي لکه زما داسې ملګري دي که نه تنخواداران دي نوکران دي هغو نه چې زه کله ناکله بس دا ملګري یو بل ته خپل فریاد مریاد کوي خبرې اترې کوي لکه حالات دي ښکته دی او بره دی زما یو ملګری دی یو ورځ یې راته رینګ وکړو هغه تنخوادار دی یو ورځ یې راته رینګ وکړو 4 که 5 تاریخو ما ته ویې چې بھائی پیسو ته ضرورت دی ما ته خو تنخوادار سړی لکه څنګه پیسو ته ضرورت دی ته خو د میاشتې تنخواه اخلې 50,000 روپۍ تنخواه اخلې نو تا ته څنګه د پیسو ضرورت راغی ما یې زه تنخواه نه اخلم ما ته خو د پیسو ضرورت نه دی راغلی او چېرته مې بغیر د هغه خلکو نه چې هغو ته وینا کولی شم د هغې نه علاوه بل چا ته ویلي هم نه دي چې لکه پیسې راکړه ضرورت دی راته نو هغوی په تنخواه کې دونه څه نه وي وروره تنخواه چې کله مونږ واخلو په هغه ټایم باندې لاړ شو بازار ته د یو دکاندار سره خپله کاته صفا کړو د بل سره صفا کړو د بل سره صفا کړو اخرني دکاندار ته چې رارسو په مونږ باندې راغوښتي زمونږ په چا معاینې ورغوښتي هغه روپۍ ختمې شوې نو بس په دغه کې د الله جل شانو برکت نشته دی د الله جل شانو نعمتونه ډېر شی دي برکت پکې نشته دی د څه د وجې نه ما او ستا ګناهونه دي ما او تا الله جل شانو ناراضه کړی دی نو دغه الله جل شانو خوشحالول پکار دي دغه الله جل شانو راضي کول پکار دي چې واپس د خپلو نعمتونو هغه باران په مونږ باندې وکړي د خپلو رحمتونو هغه باران په مونږ او تاسو باندې وکړي په خپلو نعمتونو کې راته الله جل شانو برکتونه واچوي دا صرف په دې معنی کېږي چې مونږ او تاسو الله جل شانو توبه وباسو د نن نه دا عزم وکړي بلکې د اوس نه دا عزم وکړي چې یو خو دا ده چې ګناه ته د سره ورنږدې کېږم نو دا ګناه د کومه ځای ښه شی دی چې زه به یو غلط کار وکړم زه به یو ګناه وکړم حرامې روپۍ به د چا ووهم حرام کارونه به وکړم دغه څه داسې مشکل کار نه دی چې سړی دې ځان نشي منع کولی نو د دغې نه ځان منع کوه او چې کله دا یقین دې راغی ماسوتن دې ځان سره سوچ فکر وکړو چې نن خو مې هلکه یوه ګناه هم نه ده کړې ماښام یې لږ سوچ کوئ تاسو ته بیا پته لګي لږ فکر پرې کوئ ځان سره لږ محاسبه کوئ حساب کتاب کوئ ګناهونه مې کړي دي که نه مې کړي نو چې په کومه ورځ باندې تا ته دا اندازه ولګېده چې سوچ فکر دې م وکړو هلکه ګناهونه خو رانه نه دي شوي په هغه ځای باندې توبه وباسه الله جل شانه ته په هغه ځای باندې توبه وباسه الله جل شانه ته هغه خپله صفایي لږه پیش کړه چې 8 ګنټې لږ صفا پاتې شوی یم 8 ګنټې داسې تېرې شوې چې ما پکې ګناه ونه کړله ما پکې ته ناراضه نه کړې ما پکې ته خفه نه کړې د دغه 8 ګنټو په برکت باندې د دغې په واسطه باندې د دغې په ذریعه باندې د دغې دپاره ما بس معاف که زما دا ګناهونه معاف که څه قسمه ګناهونه چې شوي دي هغه راته معاف که